سلامونه ملګرو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي ملګرو نن د یکشنبې ورځ د مې 13 تاریخ دی موږ دلته په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې په استازولۍ دلته ټول د کابینو غړو سره راغلي وو تر څو موږ د لاريون او هغه ملګرو لپاره هغه وطنوالو لپاره چې کوم پلونو لاندې اوسېږي یا په سړکونو اوسېږي هغو لپاره کورونه ورکړي دلته موږ ټول هغه ملګري راغونډ کړي یا هغه ملګري ټول راغلي دي چې کوم کورونه نه لري دلته هغه د پلونو لاندې اوسېږي یا په سړکونو د پاسه اوسېږي یا نه وي راغلي دلته ډېر هغه ملګري هم شته چې د نورو ملګرو سره د خپلوانو سره په پاریس کې اوسېږي او دوی ځای نه لري نو انشاءالله دلته موږ دغه کوشش کړی دی دغه هڅه هم کړې منډه مو والې ده چې دوی دپاره ځای ورکړي او امکان لري انشاءالله دغه کم ملګري چې راغلي دي د 300 نه زیات افغانان دلته راغلي دي چې هغو ته د ځي ضرورت دی د کور ضرورت دی تر څو دوی ته یو سرپناه پیدا شي تر څو د دوی د سړکونو نه راشي دغه پلونو لاندې ژوند چې کوم د سخت ژوند دا پرېږدي او دلته راشي نو زموږ ټول د کابینې غړي دلته موجود دي زموږ ټولنې ملګري دلته موجود دي او دا ټول د هغو منډې او هلې ځلې دي چې انشاءالله دوی دپاره هلته ځای ورکوي تاسو به په دغه ویډیو کې موږ سره دغه ټول ملګري وګورئ دغه صاحب وګورئ چې ملګري ډېر زیات دي دلته د نورو ملکونو ملګري هم شته دی خلک هم شته دی هغه هم راغلي هغه ملګري دا ټول هغه ملګري دي چې کوم بې کوره دي کور نه لري ځای نه لري او دوی پلونو لاندې یا سړکونو لاندې اوسېږي نو ملګرو دغه چې کوم نوښتونه دي دغه منډې هلې ځلې چې کوم دي دا په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې هلې ځلې دي او د دې ټولو ملګرو خاص کر د مشرتابه د کاکړ صاحب دا ټولو هغو هلې ځلې دي چې دغسې موږ زمینه سازي کوو تر څو وطنوالو ژوند دپاره دلته موږ اسانتیا ورته پیدا کړو ژوند یې اسانه شي دوی ته کورونه ورکړي دغه پلونو لاندې چې کوم دوی اوسېږي هغې نه راوځي او دوی کورونو ته لاړ شي نو ملګرو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ دلته شور هم زیات دی موږ کوشش وکړو چې یو څو خبرې هم وکړو تاسو له دغه پیغام هم در ورسوو او موږ دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ څه کلیپونه موږ تیار کړي دي امرالله صافي ورونه ډېره مننه چې دغه ویډیو کیمرې شاته هغه ولاړ دی او دغه ویډیو جوړوي نو مننه ملګرو راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ Relogement, pas d'expulsion. Le relogement et pas d'expulsion. Relogement et pas d'expulsion. Relogement, pas d'expulsion. Relogement et pas d'expulsion. Relogement, pas d'expulsion. Relogement et pas d'expulsion.
logement, un toit, c'est un droit. Un toit, c'est la loi. C'est un droit. Un toit, c'est la loi. Un toit, c'est un droit. Un toit, c'est la loi. Un toit, c'est un droit. Un toit, c'est la loi. Un toit, c'est la loi. Un toit, c'est un droit. Un toit, c'est la loi. Un toit, c'est la loi. Et qu'est-ce qu'on veut? Un toit. Qu'est-ce qu'on veut? Un toit. Qu'est-ce qu'on veut? Un toit. Pour qui? Pour tous. Et pour qui? Pour tous. Et pour quand? Et pour quand? Et qu'est-ce qu'on veut? On n'entend rien. Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? 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 Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Et pour qui? Et pour qui? Et pour qui? Et pour quand? Et pour quand? Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Et pour qui? Et pour quand? Y'en a marre, y'en a marre. Et y'en a marre, y'en a marre. Y'en a marre de ce pouvoir. Et y'en a marre, y'en a marre.